بعضې ملګرو ته وایي چې لکه غیبت مه کوه الکه دا خو یو ته زه مخامخ هم ویلی شم دا خبره ځان ته په دې ذهن کې کېږده چې غیبت وایسته غیبت دې ته ویلی شي ذکر وکړه اخاکه خپل یو ورور مسلمان په داسې یو خبره باندې یادول په داسې یو عیب باندې یادول چې هغه پې خفه کېږي او هغه کې موجود وي چې هغه پې نه خفه کېږي نو بیا عیب نه دی او چې هغه کې موجود نه وي او یو عیب دی او هغه پې خفه کېږي او بیا یې ته بیانې نو دا غیبت دی او کنه هغه کې موجود نه دی او تی بیانې دا خو بیا تهمت شو او چې کله هغه کې موجود هم دی او تی ورته مخامخ هم بیانې نو دا ته پته شته دا بیا قبر کې راځي ځکه قبر څه ته ویلی شي یو مؤمن مسلمان سپک ګڼله قبر څه ته ویلی شي بطر الحق د حق مقابله کول او مؤمن مسلمان ته سپک کتل دا خو هغه ته سپک ګوري او دا به بدترین سود دی هغه حدیث کې راځي سود د ټولو نه لویه ګناه ده او د ټولو نه وړه درجه د سود دا ده نعوذ بالله من ذلک الله دې موږ ته نه وساتي دا خبره په دې خولې باندې نه راځي دماغ دا خبره نه قبلوي نعوذ بالله من ذلک نقل کفر نه باشه ده وایي د سود وړه درجه دا ده چې نعوذ بالله من ذلک ته د خپلې مور سره شپږ دېرش ځله بدکاري وکړي الله اکبر او به نبی مهربان فرمایي د ټولو نه غټه درجه د سود دا ده چې ته د یو مسلمان بېزتي وکړي د هغه سپکاوی وکړي یو عیب شته په یو مؤمن مسلمان کې او تی مخامخ بیانې نو دا خو تا غیبت هم وکړه او بیا دې قبر وکړه د هغه سپکاوی دې وکړه بدترین سود دې وکړه حسن بصري علیه رحمت باره کې راځي وایي هغه چاته یو ځل تحفه ولیږله څه میوې ورته ولیږلې هغه حیران شو چې زه دومره خاص سړی خو نه یم چې امام د زمانې امام حسن بصري ما ته تحفه راولېږله هغه فورا راغی تپوس ته چې امام ما ته دا تحفه وجه ما کې کم کمال دی هغه ورته وفرمیل وایي زه خبر شوی ما چې تا زما غیبت کړی دی خپلې نیکۍ دي زما عملنامې ته رالیکلي دي نو زه ستا شکریه ادا کوم د حسن بصري علیه رحمت دام طریقه د دعوت وه د پوهه کولو وه چې دا پوهه شي الله تعالی دې وکړي چې په دې باندې عمل وکړو الله دې موږ د غیبتونو نه محفوظ وساتي الله دې زموږ دا سینه د بغض او د حسد او کینو او بدنیتو نه پاکه صافه کړي نن موږ لوی جرم هغه دا دی زړونو کې حسدونه دي زړونو کې بل سره بدنیتۍ نه دي دې موږ تباه کړو دا موږ خوشحالۍ ته نه پرېږدي دا موږ سکون ته نه پرېږدي او یقین وکړه ډیرو مقاماتو کې احادیثو کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټولو بندگانو ته مغفرت کیږي چې کله د اعمال بله پیش کیږي لیکن څه ګناهګار داسې دي چې هغوی ته مغفرت نه کیږي یو پکې هغه دی چې په زړه کې حسد ساتي کینه ساتي بل د بدنیته دی او هغه جنتي صحابي باره کې چې نبي پاک بشارت ورکړی و بار او هغه صحابي ورسره میلمه شوی و هغه څه وایي زه خاص عمل نه کوم لیکن سحر کوم ماښام کوم چا سره په زړه کې حسد نه ساتم کینه نه ساتم بغض نه ساتم ځکه جنتي ګرځېدلی و الله دې په دې خبرو باندې ول ماته به ټولو ملګرو ته